نن به درته هغه وختونه وښیم چې په هغه وختو کې چې کم انسان دعا وکړي الله تعالی هغه دعا ضرور قبلوي. دا خبره په حدیث سره ثابته ده او د کم خبره چې زه وکم ان شاء الله هغه به د حدیث حواله هم درکوم. علامه جزري رحمت الله علیه دغه وختونه بیان کړي دي چې هغه په حدیث سره ثابته دي او چې په دې وختو کې چې دي دعاګانې قبلیږي. هم تاسې که غواړئ چې ستاسو دعاګانې دې قبولې سي هم په دې وختو کې دعاګانو اهتمام وکړئ او د الله تعالی څخه دعاګانې وغواړئ. د شب قدر په شپه باندې دعا قبلیږي. د ترمذي شریف روایت دی. د عرفې په ورځ باندې دعاوې قبلیږي. دا هم د ترمذي شریف روایت دی. د روزې په میاشت کې دعا قبلیږي او د شپې په اخره حصہ کې دعا قبلیږي. اکثر خلک پوښتنه کوي چې د شپې کومه حصہ ده څو بجې انسان راپورته سي او د الله څخه دعا وغواړي چې الله تعالی یې قبوله کړي. نو علما فرمایي چې د شپې درېیمه حصه چې ده هغه د 3 بجو څخه شروع کیږي چې کله انسان پر 3 بجې باندې راپورته سي دعا وکړي الله تعالی یې هغه دعا ضرور قبلوي. همدا د ابو داود شریف حدیث دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه سره روایت دی. تاسو کولی سئ چې هر شپه یو وخت ځان ته منتخبه کړئ هم په هغه وخت کې د الله پاک څخه دعا وغواړئ. که څه هم تاسو تهجد ونه کوئ خو لیکن دعا وغواړئ الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. او په ورځ د جمعې الله تعالی دعاګانې قبلوي. دا هم د ابو داود شریف روایت دی. او د پیشلمي په وخت کې هم الله تعالی دعاوې قبلوي. او چې کله امام خطبه نه ویلې د امام تر خطبه ویلو پورې او د امام د